بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، د پښتو ډایري تاسو ټولو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. ګرانو ملګرو، نن به موږ تاسو ته د نړۍ د مختلفو هیوادونو د پاسپورټونو په اړه معلومات درکړو. نن به موږ تاسو ته دا هم ووایو چې د نړۍ تر ټولو قوي پاسپورټ د کوم هیواد دی او ترڅنګ یې د نړۍ تر ټولو کمزوري پاسپورټ د کوم هیواد دی. د پاسپورټ د قوت او کمزورتیا څخه مطلب څه دی؟ نو ګرانو ملګرو، د ویډیو تر اخره پورې له موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، د پاسپورټ قوت څخه مطلب د هغه د کاغذ قوت نه دی. یعنې داسې نه ده چې دغه پاسپورټ کاغذ به نش کیږي یا به نه سوځول کیږي، بلکې د قوت څخه مطلب دا دی چې د دې پاسپورټ لرونکي پرته د ویزې لګولو څخه څو هیوادونو ته سفر کولی شي. ګرانو کتونکو، دغه څېړنه د هندي پاسپورټ انډیکس ویبپاڼې لخوا ترسره شوې ده چې د 199 هیوادونو پاسپورټونه یې ارزولي دي او بیا یې ټول په 107 ګروپونو ویشلي دي. نن به موږ تاسو ته د هغې د جملې څخه لومړی 10 مقام لرونکي پاسپورټونه وښایو، ترڅنګ به یې دا هم وښایو چې د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پاسپورټونه په کوم مقام دي. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. په دې ډلبندۍ کې لومړی 10 مقام لرونکي پاسپورټونه د سلواکیا، لیتوانیا او هنګري هیوادونو دي، کوم چې پرته له ویزې څخه 181 هیوادونو ته سفر کولی شي. په نهم مقام باندې د کاناډا، چک، نیوزیلند او استرالیا پاسپورټونه دي چې دوی 183 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. په اتم مقام د امریکا، بریتانیا، ناروې، یونان او بلجیم پاسپورټونه دي چې دوی 140 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. په اووم مقام باندې د سویس، پرتګال، هالند، آیرلند او اتریش پاسپورټونه دي چې دوی 115 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. همداراز په شپږم مقام باندې د سویډن او فرانس پاسپورټونه دي چې دوی 180 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. پنځم مقام د هسپانیا، لوکزامبورګ او ډنمارک پاسپورټونه دي چې 170 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. څلورم مقام د ایټالیا، فنلنډ پاسپورټونه دي، کوم چې د دوی لرونکي 188 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. په درېم مقام باندې د جرمني او سویلي یا جنوبي کوریا پاسپورټونه دي چې د دې پاسپورټونو لرونکي 189 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. په دوهم مقام باندې د سنګاپور پاسپورټ دی چې د دې پاسپورټ لرونکي 190 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. بیا په لومړی مقام باندې د جاپان پاسپورټ دی چې د دې پاسپورټ لرونکي 190 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. نو ګرانو ملګرو، که اوس د افغانستان د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پاسپورټونو مقام ته راشو، نو د هند پاسپورټ یا د هندوستان پاسپورټ په 84 مقام باندې دی چې د هندوستان پاسپورټ لرونکي 58 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. د ایران او ترڅنګ اریتریا، کانګو او بنگلاديش پاسپورټونه په 140 مقام باندې دي چې دوی بیا 98 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. د پاکستان او ترڅنګ د سومالیا پاسپورټ په 104 مقام باندې دی چې د دې پاسپورټونو لرونکي 32 هیوادونو ته پرته له ویزې داخلېدی شي. او اوس که د افغانستان پاسپورټ ته راشو، نو د هندي پاسپورټ انډیکس ویبپاڼې د ډلبندۍ له مخې د افغانستان پاسپورټ په 109 مقام او له بده مرغه تر ټولو کمزوری پاسپورټ دی. یعنې د دې پاسپورټ لرونکي یوازې 26 هیوادونو ته بې له ویزې داخلېدی شي. نو ګرانو ملګرو، دا وه د نن ورځې ویډیو. امید دی چې خوښه شوې وي. د ویډیو لایک کول، شیر کول مه هېروئ. تر بیا دمه پاک الله سپارم. د الله